څنګه خپل کمپیوټر ته د پښتو کیبورډ اضافه کړو. که چیرې غواړې کمپیوټر زده کړې نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تا ته ورسېږي. نور به د کمپیوټر د سکرین په صفحې ګورو. Welcome Afghan World Education Center. Start a video. بسم الله الرحمن الرحیم. زه غواړم پښتو ژبه اضافه کړم په کیبورډ کې. وګوره که چیرې دغه آیکن موږ سره ګورې، که چیرې تا سره دوهمه ژبه دلته انسټال نه وي پوه شوې، موږ سره دغه آیکن نه ښیي دلته. سمه ده، دا آیکن خو اوس موږ سره ځکه دا دلته ښیي چې موږ سره دوهمه ژبه انسټاله ده. دلته به راشي سرچ کې به ولیکئ، سرچ کې به ولیکئ ارټ لانګویج. دومره ده چې ارټ لانګویج ده چې ولیکو موږ سره دا دلته بر راځي آپشن انټر به کې. انټر نه بعد دا صفحه موږ سره راځي. دا صفحه چې راغله دلته راځو ارټ لانګویج. ارټ لانګویج کې به دلته بره ولیکې ته پښتو. پښتو د چې ولیکو موږ ته دلته راځي. رایټ کلیک به ووهئ، دې نه بعد به راشي نیکسټ ته. نیکسټ نه بعد دلته به انسټال ووهئ. انسټال دی چې ووهه موږ سره دلته ژبه اضافه شوه. دې نه بعد به رایټ کلیک ووهئ. رایټ کلیک نه بعد به آپشن ته راشئ. آپشن نه بعد به راځئ دلته کیبورډ ته. دلته به کیبورډ پښتو افغانستان انتخاب کړئ. سمه ده، عربي به ریموف کړئ. لیفت کلیک نه بعد ریموف باندې به کلیک وکړئ. دلته موږ سره پښتو ژبه اضافه شوه. وګوره دلته راځم په دې آیکن باندې رایټ کلیک وهم، پښتو موږ سره اضافه شوه. سمه ده، دا کلوز کوم، راځم دلته ګورم چې ما سره پښتو کار کوي یا کار نه کوي. کله چې دلته راغلم لیکنه کوم، ژبه انتخاب کړه دلته پښتو. پښتو مې انتخاب کړه. افغانستان سنټر ته که لږې غټ که. په دغه اسانه طریقې باندې موږ کولی شو چې خپل کمپیوټر کیبورډ کې پښتو ژبه اضافه کړو. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته